د پاکستان لوی جنرال عاصم منیر له طالبانو سره له جګړې وروسته چیرته ولې وتښتېد؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. وروسته له هغه چې د پاکستان د پوځ جیټ الوتکو د دوشنبې پر سهار د خوست او پکتیکا ولایتونو ځینې برخې بمبار او ګڼ شمېر ملکي وګړو ته یې تلفات واړول، د دغه هیواد لوی درسیز عاصم منیر سعودي عربستان ته سفر کړی دی. د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې عاصم منیر له محمد بن سلمان سره کتلي او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا یې بحث کړی دی. راپورونه کاږي په لیدنه کې عاصم منیر له محمد بن سلمان غوښتي چې د هیواد پانګوال یې پاکستان کې پانګونې ته وهڅوي. بلخوا استرالیا افغانستان سره شل اوريزې لوبې لغوه کړې. د استرالیا کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې پر نجونو د زده کړو د بندیزونو له امله د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره خپلې راتلونکې دوه اړخیزې لوبلړۍ لغوه کوي. ټاکل شوې وه د 3 اوريزو لوبو دا لوبلړۍ د روان 2024 زیږدیز کال په اګست میاشت کې متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره شي. له دې مخکې د استرالیا کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینۍ ټیسټ لوبه او بیا د 3 ورځنیو لوبلړۍ هم لغوه کړې وه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.